واوره وریږي او موسم یخ دی راپسې نه غځي قدم یخ دی واوره وریږي او موسم یخ دی راپسې نه خوځي قدم یخ دی د ناکام شوي شاعر نښې پرتې څو سیرې پاڼې یو قلم یخ دی او راغاړې وځه که نه څه ته ګورې بانه دې جوړه ده چې مرم یخ دی بانه دې جوړه او راغاړې وځه که نه څه ته ګورې بانه دې جوړه ده چې مرم یخ دی په ښه توده غزل مې ونځوه درمانه خوا کې دې کینم یخ دی د یوټیوب او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم هیلهمند یم چې روغ او جوړ بیاست دا د یو ځل بیا مو په یوه بل پروګرام کې راسره د پښتو ادب او شعر پروګرامونو جوړونکی عصمت پاچا صاحب مېلمه کړی په دې هیله چې د دې پروګرام به تاسو ډېر خوند واخلئ پاچا صاحب ته ورځو پاچا صاحب ته ښه راغلاست وایو او پروګرام کې ورته زه خو ډېر زیات خوشحاله یم هیله ده چې تاسو به له دې پروګرام څخه خوند واخلئ پاچا صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو خیر راغلی مننه کور ودان ډېر زیاته مننه ښوونځي محترم تا ته او ستا د پاڼې او یوټیوب قدرمنو لیدونکو ته درانه سلامونه او درنې پیرزیانې ومنئ خدای دې وکړي تاسو او قدرمن لیدونکي به ښه وي او خوست ته راتګ مو بختور شه په خیر راشه ډېره زیاته مننه پاچا صاحب محترم تاسو راته ووایئ چې د دومره ښایسته ویډیوګانو او پروګرامونو جوړولو ترڅنګ تاسو شاعران مېلمه کوئ تر ډېره خو د هغو نه ستاسو خوند تقریبا اضافه وي دغه طرز مو هغه د شعر ویلو د دې ته شاته کوم راز ده څه خبره ده مننه خاورین صاحب والا داسې ده چې خپل اواز سړي ته معلومات نه کېږي که نه چې زه څنګه اواز مې دی او هغه بل چاته معلومات کېږي پاچا صاحب محترم دا راته ووایي چې مخکې مې هم یادونه وکړه تاسو د شعر او ادب برخې لپاره کار کوئ او پروګرامونه یې جوړوئ نور څه مصروفیات لرئ ولا همدغه د اوس خو به دغه پاڼه کې سره مصروف یم دغه د شاعرانو ډېره پروګرام چلوم او یو د هیله ټلویزیون سره کار کوم مخکې مې رسنۍ کې کار کوم هوا راډیو همداشان خپله پاڼه مې چلوله او اوس د هیله ټلویزیون سره کار کوم خپله شاعرانو ډېرې پاڼه همدغه د کور کارونه دي اوس همدغه کوم څومره زده کړې کړې او تر 12مه پورې مې زده کړې کړې نو ما به چې تر ډېره تا ویډیوګانې ګورم او کتلې مې هم دي همدرد صاحب د خدای وبښي تر ټولو د زیاتې ویډیوګانې فکر کوم له هغه سره جوړې کړي پروګرامونه د هغه سره جوړ کړي دي وایي څه خاطرې ترې لرې څومره ملګری دی ورسره کوم شعرونه لیکل څومره شعرونه لیکلي همدرد صاحب د خدای وبښي خاورین صاحب تاسو د الله ژوندي راته لري او همداشان درمان صاحب د همداشان نور شاعران خدای د دوی ژوندي راته لري او همدرد صاحب ولا څه ووایم نو ژوند دی نو شعر او شاعري تا ته یاده ده یوه پروګرام ما کتلی و تا ورسره ټپې یا لنډۍ غبرګولې هغه یې څو راته ووایه هغه غزل یو ځای کې ویلی و چې پیغمبر نه یې ملایکه نه یې خدای نه یې تخته خپل کار دی کوه دومره شای نه یې ډېر عالي پیغمبر نه یې ملایکه نه یې خدای نه یې تخته خپل کار دی کوه دومره شای نه یې او دومره خوږه ولې یې دومره خوږه ولې یې چې ګوړه نه یې بوره نه یې ګوډوبای نه یې همدرد صاحب یاد دی نور لنډۍ هم ډېره خوږې وي او لنډۍ ښې وې چې لیونی همدرد نه وي قسم دی ډېر به سر ته وي چې ویلې سینه پاچا صاحب محترم دا راته ووایئ چې تاسې خپله شعر لیکئ نه شعر نشم لیکلی ولې ولا هڅه مې نه ده کړې او شعر لیکل ډېر سخت ګران کار دی ډېر سخت دي دا خدای م یوه برخه ده چې انسان ته یې ورکړې ده انصاري صاحب راته لیکلي ووایي د ده هغه کمالات له ورایه معلومیږي تا په اړه لیکلي وو وایي پام ورسره ډېر کوه خبرې ورسره سمې کوه ډېر زیاته مننه موږ ستاسو د قدم خاور یو اباد سي ډېره زیاته مننه کوم له چانه متاثره شوئ چې دومره ښایسته طرز باندې پروګرامونه وړاندې کوئ او د اورېدونکي هم ډېر خوښ دي داسې وه چې خبرین صاحب داسې وه چې کوزه پښتونخوا کې به موږ شاعران لیدل چې مرکې ورسره کوي همدغه سوشل میډیا وه چې شاعران یې دغه ځای ته راوستل چې په خلکو یې وپېژندل ورک غمي ول هغوی په ایرو کې پټ ول خلکو ته یې راڅرګند کړل څنګه داسې صحنه در باندې راغلې ده چې یو مینهوال ډېر عجوبه چلند درسره کړی هغه د دې احساسات به یې طبعا نو ګران به یې ورباندې بیخي زیات چېرته ډېر زیات په هر ځای کې ورسره مخامخ شوی یم که نه نو یو بازار کې نن روان وم هغه پوکڼۍ ورسره وه هغه ماشومانو سره چې وي هغه یې خرڅولی دغه سر ته یې پرې ووهلم
زه ورسې راوګرځېدم ما ویل څه چل وشوې چې پاچا صاحب ستړی مه شي ما ویله بیخي ځان راته بل ډول احساس وکړم. د دې ډګر جالبه خاطره دي څه ده؟ ولا ژوند خو ټول خاطرې دی، همدغه ځای خاطره به درته یاده کړم. هغه خو موږ چې لومړیو کې راغلی و رحمت الله شیرزاد صاحب مو دغه ځای ته راوسته، شاعر و، لومړۍ مرکه مو ورسره کوله. بیا هغه چې موبایل ته مې هغه مایک مې چې کمرې ته سم کړ، موږ دلته دغه زموږ په مایک هغه بټن دغه چې آن اف هغه موږ موبایل ته مو اړولی خو کمرې ته موږ نه و اړولی چې خبرې مرکه مو ورسره وکړه او هغه په هغه باندې مې په سر درد کړو. ما ورته ویل دومره دې ولاکه پرېږدم چې کله مو خبرې سره وکړې ما ویل زه ورجګ شوم چې څومره ښه مرکه مو ثبت کړه چې ومې کته هغه مایک نه و، اواز یې نه و راخیستی. همدغه وه که نه. بیا دې مجبوره کړې ته بیا مې مجبوره کړم. شیرزاد صاحب ته مې وویل شیرزاد صاحب ستړی خو به وې راځه کښېنه اوس. بیا هغه هم خندل ولا خدای دې ښه ورسره وکړي. بیخي زیاته مرکه وه که نه. رحمت الله شیرزاد صاحب د شعرونه یې خواږه و، موږ هم زیات شعرونه پرې ویل، خوشحال و که نه چې مطلب موږ هم داسې ښه شاعر مو پیدا کړ چې مرکه مو ورسره کوله خو چې مایک مو کړ ته اواز یې نه و راخیست. ډېره زیاته مننه کوم. آباد اوسئ. مننه. دوستانو هیله ده چې د پروګرام مو خوند اخیستی وي. تر بیا او بل دغسې پروګرام په لوی څښتن ته راسپړو. تاسو ته ښه وخت او ښې شېبې.